السلام علیکم. د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه 60 تنه وژلي دي او پراخ مالي زیان یې وراړولی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زلزله سوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې له امله د 5 ماشومانو په ګډون 60 تنه وژل سوي دي او له 1.5 سلو څخه زیات کسان ټپیان سوي دي. زلزله په ځایي وخت نن سهار وختي سوې ده او مرکز یې ارنایي ښودل سوی دی. د طبیعي پیښو د مرکز وایي چې په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي. مسکو د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي دي مسکو به د روان اکتوبر میاشتې پر 20 نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. رویټر خبري اژانس د ضمیر کابلوف له کبله ویلي دي ناسته کې د افغان طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. ښاغلي کابلوف د دې ناستې په اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي او دا هم معلومه نه ده چې نور کوم هیوادونه به پکې ګډون کوي. د افغان طالبانو یو ویان په دې تړاو بي بي سي پوښتنې په ځواب کې ویلي دي په دې هکله معلومات کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته تللی دی او د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سره یې لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه ټویټر پیغام کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له قبله ویل سوي دي چې له افغانستان سره به د هیواد اړیکې د نورو مسایلو له اغېز پرته پر ګټو تمرکز وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ویلي هیواد به له افغانستان سره د ټرانزیټي سوداګریزو او انرژي برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.